هرې زه د چوړیل خواله ځمه او زه به تاسو د چوړیل نه خلاصوم. څه وخت بعدې هغه غوا خوړلې وي. خطرناکه چوړیل. په یو ځنګل کې په یو ګوپا کې یوه چوړیل اوسیږي چې هغه چوړیل همیش ځي او دغه ځناور په دغه ځنګل کې خوري. نو یو ورځ دا ځان سره وایي: هرې زه خو ډېره وږې شوې یم او زه به نن ځمه او په دې ځنګل کې به ځان له شکار کوه شکاره. نو په دې کې په دغه ساعت کې دغه چوړیل له خپلې ګوپا نه راوځي او د ځنګل په طرف لاړه شي او څه وخت بعد ولا یو مخې یو غوا راشي. نو څه وخت بعدې هغه غوا خوړلې وي. نو په دې کې بیرته خپلې ګوپا ته هغه چوړیل راشي. نو دغه شان د دغې چوړیل زندګي تیریږي. نو په دې کې په بله ورځ هم دا چوړیل لاړه شي او دغلته یو بل ګډ وخوري او بیرته خپلې ګوپا ته راشي. نو دغسې ډېر وخت تیر شي او په دغه ځنګل کې ځناور ختم شي او دغه چوړیل ځان سره وایي: هرې زه خو د یو څو ورځې نه ډېره وږې شوې یم او په دې ځنګل کې دا دغه ختم شو ځناور. نو زه به اخر څه خورمه؟ ماله څه سوچ پکار دی. نو ډېر وخت چوړیل ځان سره دغه سوچ کوي چې په ځنګل کې خو ځناور ختم شو، زه به اوس څنګه ژوندی پاتې کېږم، زه خو ډېره وږې یم. نو څه وخت بعد چوړیل له دا آیډیا راشي او ځان سره ووایي: هرې هغه کلي ته به لاړه شم او انسانانو باندې به شروع وکړم. انسانان خو ډېر زیات دي او انسانان به ځانله وخورم. انسانان دا سوچ مې صحیح دی. نو څه وخت بعد دغه چوړیل د خپلې ګوپا نه راوتې وي او د ځنګل په طرف روانه وي. نو ډېر وخت بعد هغه کلي ته دغه چوړیل ورسي او په دغې کلي کې دا خبره هم خوره شي چې په دلته چوړیل راغلی ده. نو خلک د کورونو نه بار ته نه راوځي. په دې کې یوه ورځ یو ماشوم د خپله کوره بار ته راوځي او هغه چوړیل په هغه ځګي کې وخوري او چې سهار خلک خبر شي نو ډېر ځان سره سوچ کوي چې موږ به اخر څه کوو. نو په دې کې په بله ورځ دغه د کلي خلک ټول راټول شي او یو خپله خبره کوي چې دې چوړیل سره به موږ اخر څه کوو. نو یو هلک پکې وایي ورته: هرې زه د چوړیل خواله ځمه او زه به تاسو د چوړیل نه خلاصوم او تاسو به دا نن نه بعد هېڅکله هم نه تنګوي. زه به دې چوړیل څخه خبره وکړم. نو په دې کې هغه کس د چوړیل خواله راغلی وي او خبرې ورسره کوي. ورته وایي چې ته موږ مه خوره. نو په دې کې ورته چوړیل وایي: زه به تاسو نه خورم، خو تاسو به هم یو کار کوئ چې هره ورځ به ماله روټۍ راوړئ او ستا خبره صحیح ده چې زه تاسو ټول ختم کړمه. نو زه به بیا اخر څه خورمه؟
تاسو به ماله په نمبر روټۍ راوړئ. نو هغه کس وتها وکړي چې تاله به موږ په مخه روټۍ راوړو. نو دغه کس بیرته خپل کلي ته تللی وي او دغه خلکو ته داسې ووایي چې تاسو به په نمبر دغې چوړیل له روټۍ وړئ. نو په دې کې یو ورځ د زیشان نمبر راشي او زیشان ولا روټۍ ویسي. او په بله ورځ دغه د کلي خلک تنګ شي چې هره ورځ موږ دې چوړیل له روټۍ وړو، دا خو زموږ ډېر تاوان دی. نو په دې کې حافظ ځان سره سوچ وکړي چې زه به دې چوړیل سره یو چل کامه. بیا هغه حافظ د چوړیل خواله راشي او چوړیل ته وایي چوړیله تاله به موږ نن بعد روټۍ نه راوړو، ځکه چې بس دی موږ ځان نشو ساتلی، نو تا به څه وساتو. نو په دې کې ورته چوړیل وایي تاسو ما نشئ ساتلی، نو زه به د دې کلي نه نه ځمه، تاسو به د دې کلي نه ځئ تاسو، او که نه زه به د دې کلي نه نه ځمه، تاسو به د دې کلي نه زه لېږمه. نو په دې کې ورته حافظ وایي ارې چوړیل زه به تا سره لاړه شمه، ما به وخورې، ما خو هسې خورې، خو زما په زړه دا غټ ارمان دی چې ته ما خپل کور ته بوځې. په دې کې ورته چوړیل وایي چې تا به زه خپل کور ته هم بوځم. نو څو موده بعد چوړیل خپلې ګوپا ته هغه حافظ راوستی وي او حافظ هغه چوړیل ته وایي ارې چوړیل ته خو دومره غټه یې، نو ته په دې ګوپا کې څنګه راځې؟ دا خو ډېره چیته ګوپا ده. چوړیل ورته وایي زه په دې ګوپا کې راځمه، ښه صحیح پکې راځمه، دا زما لپاره برابر ده. نو حافظ چوړیل ته پلین ساز کړی وي. نو حافظ دغې چوړیل ته دغه رنګې وایي چې ته پکې ښه ازاده په دې ګوپا کې وګرځه، نو زه به ستا هله ومنم. نو چوړیل ته وایي هرې چوړیل ته ځان کچې که په دې ګوپا کې وګرځه، زه به ستا ومنمه چې دا ګوپه ستا لپاره صحیح جوړه ده. نو چوړیل ځان کچې کې په دې ګوپا کې ګرځي. زیشان حافظ ورته وایي چې ځان نور هم کچې که. نو دغه چوړیل ځان نور هم کچې کي او په دغې ګوپا کې ګرځي او دغه حافظ ډایرکټ پنجره کې راونیسي چوړیل او دغه د کلي خلکو له بیا راوړی وي او ټول د کلي خلک د دغې نه په امان شي. نو دا سټوري دېزې پورې وه. دا راته ووایئ چې د دې سټورۍ نه تاسو څه سبق حاصل کو، خامخا راته په کمنټس کې ووایئ. او دا چینل خاص کر د پښتنو دپاره ساز شوی دی، په دې به تاسو ته دغسې سبق آمیزې ویډیوګانې ملاویږي. نو چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.